غریبانان صحابه کرام یاد کړئ دا خبره اکثر صحابه کرام غریبانان بلکې دا یاد کړه اکثر جنتیان به غریبانه دي نو چېرته به د غربت او د فقیرۍ د شکوي شکایتونه ډېرې نه کوي لکه یو نیم سړی چې کیني بس دقه د هغه خبرې چې غریب یم او مسلې دي نه په دې ځمکې په دې مخ باندې ډېر اوچت اوچت خلک غریبانان پاتې شوي او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه ژوند چې وګورې د هغه حال وګورې چې په څه طریقې سره هغه ژوند تېر کړی او څومره سختې هغه تېرې کړي نو ستا دا سختې به تا ته هېڅ هم ښکاره نه شي د صحابه کرامو حالات سره د دې چې څومره اوچت خلک دي چې یو سړی د لوږې د لاسه خېټې ته کاڼي تړي او دوه کاڼي تړي او د ابوهریره رضی الله عنه په شان سړی د لوږې د لاسه بېهوشه کېږي او د منبر په خوا کې راولېږي سوچ وکړه چې دا به څنګه غریبي وه د دوی ده او موږ ته صرف د دې د لاسه چې یو ورځ دوه کاره لاړ نه شو بس ځمکه او اسمان یو کوو که دوه ټیمه روټۍ وخورو دا درېیمه لږه کمزوري میلاو شي بس موږ ګیلې شکوې شروع کړو که معمولي قرضه راباندې زیاته شي بس بیا دومره سم جړاله راشو او بعض خو له منډه والعیاذ بالله په الله باندې اعتراضونه شروع کړي نو صبر به کوې نیکان خلک اکثر غریبانان پاتې شوي بلکې روایت کې داسې راځي اگر که سند کې د علماو کلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې زما سره محبت کوي څوک چې زما سره محبت کوي نو هغه د غریبۍ دپاره لوښی تیار ساتي او ځکه بعض علما دا وایي غریبي د علماو په پټکو کې پرته ده یعنې اکثر دا نیکان خلک چې د غریبانان نو که غریبي که مالدار هر حال کې د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کول او صبر کول صبر په امتحانونو باندې او په غریبۍ باندې صبر کول